له ملګرو ملتونو د عباس ستانکزي مهمه غوښتنه وایي د بانکي بندیزونو لرې کولو کې راسره مرسته وکړئ. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له مرستیال سره په کتنه کې ویلي چې ملګري ملتونه دې د بانکي بندیزونو په لرې کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو د اقلیمي بدلون د کوکنارو د بدیل کښت په ترویج او د بانکي بندیزونو په اړه خبرې کړي. عباس ستانکزي ویلي اسلامي امارات له ټولې نړۍ سره غوره اړیکې لري او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې یادو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هغه په خبره اسلامي امارات غواړي چې په افغانستان کې د جنگ پاڼه بدله او له ټولې نړۍ سره د اړیکو نوی باب پرانیزي. په همدې حال کې د یونما مرستیال مارکس پوتزل ویلي هڅه کوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د همکارۍ او ګډ کار زمینه برابر کړي. د دونې وړ ده چې اسلامي امارات تر دې وړاندې څو ځله د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه کړې خو لا هم غږ نه دی اورېدل شوی.